کله کله انسان داسې واقعیاتو سره مخ شي او داسې څه واوري چې په هغې یقین کول ګران وي خو هغه حقیقت وي. د نن ورځې ویډیو هم د داسې یو ښځې په باره کې ده چې هغې سره په کور کې ډېر زیاتې روانو او دا ځکه چې د هغې بچي نه کېدل، خو دغه خبره اخر یو داسې خواته لاړه چې ښځه بدکارۍ کولو ته مجبوره شوه. که تاسو دغه واقعه لیدل او د ښځې خبرې اورېدل غواړئ نو همدلته یې در سره شریکوم، تر اخره را سره پاتې شئ. قدرمنو، دغه ښځه وایي چې کله مې واده وشو نو ژوند مې ډېر په خوشحالۍ روانو، ځکه چې زموږ واده په مینه شوی و او موږ دواړو به د یو بل ډېر خیال هم ساتلو، خو دا هر څه هغه وخت بې خونده شول کله چې زموږ د واده 2 یا 3 کاله تیر شول، خو زما اولاد پیدا نشو. ما ته په کور کې پیغورونه راکول شروع شول او اخر را سره د خپل خاوند اړیکې هم خرابې شوې او په دې وجه چې ولې ستا اولاد نه کېږي. ما مې خپل خاوند ته تسلي هم ورکوله چې اولاد به پیدا شي، الله به خیر کړي، خو هغه به دا الزام په ما لګولو چې دا قصور ستا دی او ته د بچو راوړلو نه یې. زه په دې باره کې څو ځل ښځې ډاکټرې ته هم تللی وم او علاج مې هم کولو، خو هر ځل به راته ډاکټرې ویل چې په تا کې هېڅ مشکل نشته او کیدای شي چې ټوله مسله ستا په سړي کې یعنې خاوند کې وي. چې د هغې نه پس مې ما خاوند د راضي کولو کوشش هم وکړو چې ورته ووایم چې ډاکټر ته لاړ شي او خپل علاج یا ټیسټونه وکړي، خو چې کله به مې خاوند ته دا خبره کوله نو هغه به دا خبره هسې ګپ شپ ګڼله او ویل به یې چې ټول مشکل په تا کې دی، زه بالکل روغ جوړ یم او په ما کې هیڅ د بچو د پیدایش مشکل نشته. خواخې مې غوښتل چې خاوند ته مې بل واده وکړي او په ما باندې بند راولي او زما کور وران کړي، او دا خو ښکاره خبره ده چې په ما د دې وجې نه بله ښځه کول چې زما بچي نه کېږي او خامخا به بیا بله ښځه راولي، نو بیا به زما په دغه کور کې هیڅ واک او اختیار هم نه وي. ما خپلې ملګرې سره مشوره وکړه، هغې سره مې دا ټولې خبرې شریکې کړې، هغه هم ډېره پریشانه شوه. چا به چې د اولاد د پیدایش لپاره خلکو ته تعویضونه کول او ساده خلکو نه به یې فایده اوچتوله. کله چې موږ هلته ورغلو نو پیر وویل چې زه به تاله خاص تعویضونه وکړم خو دومره پیسې به دې ولګي. ما ورسره ومنله، نو ویې ویل چې څو ورځې پس خپل امانت پسې راشه. زه چې کله څو ورځې پس ورغلم نو پیر راته وویل چې تا ته مې تعویضونه لیکلي دي، خو چې مشکل ستا خاوند کې دی نو بیا هېڅ هم نه کېږي، ځکه چې مشکل ستا نه دی خو یو حل یې شته که ته غواړې. ما ورنه د خبرې د وضاحت غوښتنه وکړه، نو هغه راته وویل چې که خپل کور د بربادۍ نه ساتل غواړې نو بیا دغه یو کار را سره وکړه چې ماشوم دې پیدا شي، ځکه چې بله هېڅ لاره نشته. اگر که دا خبره زما لپاره ډېره بده وه، خو د خاوند بد چلن او زما د خبرې په خاوند د نه منلو نتیجې تر دغه ځای را ورسولم او داسې ورځ هم راغله چې زما زوی پیدا شو، خو دغه جاهله خاوند مې بیا هم نه پوهېدو. قدرمنو، دا قصه زموږ د ټولنې یو لوی حقیقت راښکاره کوي. نن سبا هم ډېر داسې خلک شته چې د اولاد په نه کېدو سره کلونه خپلې ښځې ډاکټرانو ته بوځي، علاج ورته کوي، خو یوه ورځ تکلیف نه کوي چې خپله هم ډاکټر ته ځان وښیي چې آیا زه سم یم او که په ما کې مسله ده. کله چې دا سوچ بدل شو خلک به خپله سم شي. د پښتو پوسټ دا ویډیو تر همدې ځایه وه. امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. له نورو په زړه پورې ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل پښتو پوسټ سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.